نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پو. 14مه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې خیرالدین بربروسا غوښتل چې دا ځل هدف تلمسان وي. نورو ملګرو تایید ورسره وکړ، خو ترغود یوه داسې بهانه وکړه چې د خیرالدین بربروسا وزړه ته نه لوېدله. نو ځکه یې ترغود سره یوازې خبرې شروع کړلې او هغه ته یې وویل چې کومه بهانه چې ته کوې داسې خبره ده چې زما د زړه غوټه نه خلاصوي، او زه به په دې باور وکړم چې زمری یو ځل ناڅاپه داسې سي لکه سوی، هغه هم یوازې د دې لپاره چې نور غوښه نه خوښوي. نو ترغود ورته ویلي وه ښکاري چې زه به دا ځل تا په اساني سره قانع نه کړم. بربروسا ورنږدې سو، ناڅاپي یې وویل د عروج خبره ده. ترغود چپ سو، بیا یې ورو وویل دا د تلمسان ټول خاطرات دي، دا تجربه تر اوسه زما د ذهن څخه نه ده وتلې. د هغه شومې شیبې څخه را بدې خوا چې ما د هغه بدن په غېږ کې ونیوی چې شهید سو، زه نه سوم قانع کېدلی چې دا بیړۍ به داسې تل تر تله زموږ څخه ولاړه سي. خیرالدین ورته ویل آفرین، خو ته مؤمن نه یې؟ ترغود ورته ویل ولې نه، شکر دی. خو خیرالدین وویل نو بیا څه خبره ده؟ ترغود ویل زه د مرګ څخه نه ویرېږم، هغه خو ما وپېژندی او زه یې وپېژندم لا د پخوا څخه، خو دا د هغه بیلتون درد او هغه وحشت دی چې د هغه د بدن سره وسوله کله چې دوی د هغه سر پرې کړ. او خیرالدین یې خبره پرې کړه، ویل ته داسې فکر کوې چې که عروج ژوندی وای نو دا بزدله دریځ به یې تایید کړی وای؟ عروج هغه سړی و چې د الله جل جلاله سره وعده کړې وه او هماغسې وفادار ور روان سو. الله جل جلاله ته په رضا او خوښۍ ورغی. زه د هغه د رب تعالی په وړاندې د هغه ستاینه نه کوم، نو دا به د هغه لپاره څه تاوان وي پر هغه چې وروسته له شهادت ورسره وسوله. او اصلا دا خو د دشمن اخلاق دي، نه له ژوندیو سره رحم کوي او نه له مړو سره. ای ملګری، هیله کوم ته زموږ د اندلس د ورونو مظلومیتونه هیر نه کړې، هغه ظلمونه چې د هغو وحشیانو لاسونه ورباندې کړي دي، او دا چې نن زموږ ورونه په تلمسان یا نورو ځایونو کې له کومو سختیو سره مخ دي. نو آیا موږ به هر ځل د جګړې پر مهال ژاړو او خپل دردونه به بیا یادوو؟ که به جنګي تیاری نیسو او دا وحشت به یو ځل بیا ختموو؟ ترغود ورته وکتل او مسکی سو، ویل هو جنګي تیاری به نیسو تر څو دا غم ختم کړو. بربروسا ویل نو تلمسان ته؟ ترغود ویل پر الله جل جلاله توکل کوو او هسپانویانو ته به داسې سبق ورکوو چې هیڅ به هیر نسي. بربروسا ویل د الله د نامه لپاره او د عروج د انتقام لپاره. ترغود سر وښوراوه، ویل د عروج د انتقام لپاره. پر الله جل جلاله د توکل څخه وروسته قهرمانانو خپله نوې جګړه د هسپانویانو سره پیل کړه. هغو هسپانویانو چې د داسې برید تمه نه درلودله، نو جګړه اوږد وخت روانه وه، په کوم کې چې بربروسا او د هغه سرتیرو داسې زړورتیا او میړانه وښوده چې هسپانویان او د هغوی تر شا نور اروپایان یې حیران کړه. دا جګړه د زړورتیا، ښه مدیریت او قوي ارادې په برخه کې د مثال خبره وګرځېدله او بالاخره بریا ترلاسه سوله. بربروسا او د هغه یارانو تلمسان بیرته د الجزایر واک ته راوګرځوي او بیا د عثماني خلافت تر سلطې لاندې راغلی. د هماغه وخته د تورې وچې شمالي سواحلو د بربروسا او د هغه د یارانو واک ومني. خیرالدین بربروسا وکولای سوای چې خپل واک په الجزایر کې لا مضبوط کړي، خصوصا کله چې په 1529 میلادي کال کې هغه کلا ونیوله چې لا هم د هسپانویانو په لاس کې وه. دا کار د دې لامل شو چې د هسپانیا پاچا شارل په 1531 کال کې د هغه پر ضد یو لوی بحري برید پیل کړ د اندریا دوریا په مشرۍ باندې چې هغه د خیرالدین بربروسا څخه تښتېدلی و. خو دا برید بیا هم د بربروسا د پولادي دفاع او زړور مقاومت له امله ناکام سو. دا ناکامي بېشکه ډېر اغېزناکه وه او دا واضحه وه چې یو بل مخامخ ټکر به بیا منځته راځي.
د بربروسا بریاوې دومره سترې وې چې د عثماني سلطان سلیمان القانوني صدر اعظم ابراهیم چې د خپل پلار سلطان سلیم تر وفات وروسته په 926 هجري کال کې واک ته رسېدلی و، سلطان ته دا مشوره ورکړه چې دا ستر قومندان خیرالدین بربروسا دې استنبول ته راوغواړي. د سلطاني ماڼۍ په باغ کې سلطان سلیمان د خپل وزیر ابراهیم سره قدم واهه. سلطان ورته وویل ته د دې سړي ډېر شوق لري ابراهیمه؟ ابراهیم ځواب ورکړ د حضور څخه پټ نه دي چې زه د دغه سړي او د هغه د ورور عروج د سیرت تعقیب له ډېره وخته کوم، خاصتا له هغه وخته چې ستاسو پلار مرحوم سلطان ژوندی و. هغه رحمه الله دواړو ورونو ته ښه مرسته وکړې وه او امر یې کړی و چې د دوی د احوالو تعقیب وسي، خو دی خپله دومره په اروپایي جګړو او د اسلامي خاورو په یو ځای کولو بوخت و چې د دوی په تعقیب نه و توانېدلی. ما بیا تعقیب نه پرېښودی بلکې د دوی د حیرانوونکو بریاو اثرات مې تل تعقیب کړي دي. سلطان وویل رښتیا وایې دواړو ښه زړورتیا ښودلې، خاصتا بربروسا چې د الجزایر او بالیار جګړو کې یې فوق العاده کارنامې کړي دي. ما یو ځل د اروپا د یوه سفیر څخه واورېدله چې د ډېرې حیرانتیا سره یې د دوی یادونه کوله او زما پر دې انتخاب یې هم ستاینه وکړه، ځکه ګمان یې کاوه چې دا دواړه زما خپل سړي دي. ابراهیم ویل همدا وجه ده چې زه وایم دا بریاوې باید د سلطنت لپاره وساتو او د هغوی قوت پرې زیات کړو. سلطان ورته ویل څنګه وایه چې دا کار وسي؟ ابراهیم ویل علي حضرته زه دا مناسب ګڼم چې موږ اوس د یوه اصلي او ماهر بحري سړي واک ترلاسه کړی دی، نو باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. باید سمدستي ورته د پاشا لقب ورکړل سي او د پارلمان غړي هم وټاکل سي. بلکې که درواغ نه وي زه پیشنهاد کوم چې جلالت مآب دي همدا سړی استنبول ته راوغواړي او د سمندري پوځ لوی قومندان دي وټاکي. سلطان مسکی سو ویل د ده لپاره ستا دا خوښي ډېره جالبه ده، داسې ښکاري لکه د خپل زوی خبره چې کوې نه دی وپردي سړي. ابراهیم ویل علي حضرته دا سلطنت خود ما هم دی ښاغلی. سلطان ویل هو زه پرې هیڅ شک نه لرم. رښتیا هم سلطان خیرالدین بربروسا و خپل دربار ته راوغوښتی او په کال 1533 میلادي کې یې د سلطنت د سمندري پوځ لوی قومندان وټاکی. همدا کال د جولای په میاشت کې نوې ترکي بیړۍ د طلایي خلیج څخه په حرکت راووتله او یوې مهمې استراتیژیکي سیمې ته د مدیترانې په سمندر کې ورسېدلې چې له هغه ځایه یې د اسلامي بحري حاکمیت یو نوی پړاو پیل کړ کوم چې د ټولې اروپا اندېښنه یې راپورته کړله. په دغه بیړۍ کې تر 480 جنګي کښتۍ ډېرې موجودې وې چې مشري یې خیرالدین بربروسا کوله. کله چې دا بیړۍ د منابان خلیج شاوخوا تاو سوه نو لکه زلزله د میسینا تنګي ته ورسېدل او د ایټالیا او سیسیلیا ترمنځ تجارتي لاره یې تر خپل تسلط لاندې راوستله. کله چې خبرونه د تونس د حبسي کورنۍ غړي مشر حسن ته ورسېدل نو ژر یې هڅه وکړه چې داسې څوک پیدا کړي چې ورسره جوړه وکړي تر څو ځان وساتي، ځکه هغه په خپله سینه کې ښه پوهېدی چې خیرالدین بربروسا به وروسته له دې ځواک ته رسېدو څخه هېڅکله هم له ده څخه تېر نه سي. په تېره بیا چې حسن د خپلې خوا د عثماني خلافت څخه د خپلواکۍ اعلان کړی و، یو ځل بیا بزدلانو د فاني دنیا په بدل کې په خیانت کې د ډوبېدو لپاره ځان چمتو کړ. بیا هم د هسپانوي پاچا شارل په ماڼۍ کې مشر حسن ذلیل ولاړ و. د دې لپاره یې مرسته غوښتل چې خپل درېدلی سلطنت وساتي، خو شارل دومره کمزوری سوی و چې نور یې هیڅ ورسره نسوی کولی. نو ورته یې وویل بخښنه غواړم زما ملګرې، دا ځل نسم کولی. پخوا خیرالدین یوازې یو غل و، یوازې پر موږ یې جګړه کوله، نو موږ به یا خپله یا د خپلو متحدینو په وسیله ورسره مقابله کولی سوی، خو دا ځل موضوع بله ده. هغه وویل څنګه ای بادشاه؟ ده ویل افسوس پر تا، آیا خبر نسوې؟ هغه اوس د عثماني امپراتورۍ د سمندر قومندان دی او د خلافت بندر رهبري کوي، یعنې تر شا یې آل عثمان دي او د هغوی سره چې څومره ځواک او زور سته. که موږ له تا سره هم موافق سو نسم کولی د پاتې اروپا یا لږ تر لږه زموږ متحدین درته تضمین کړم، ځکه هغوی د عثمانیانو سره خپلې ګټې او اړیکې لري. هغوی به دا خطر د یو ړنګېدونکي سلطنت لپاره وانخلي. که زما مشوره غواړې نو ګمان کوم چې ژر تر ژره ورپسې ولاړ سه، د هغوی خوښي وګټه او ځان تابع کړه تر څو حالت بیرته روښانه سي. حسن بې وسه سو، ژر تر ژره یې هغه څه راټول کړل چې د تېښتې لپاره اړین وه او د تونس څخه وتښتېدی چې بربروسا ته پرته له کوم یادونې مقاومت
یو اسانه غنیمت پاتې سو. خیرالدین بربروسا تونس ونیوی او د خلافت ملکیت ته یې ورزیات کړ او د عثماني سلطان لخوا د تونس او الجزایر والی وټاکل شو. په ټوله مدیترانه کې هغه د بحري جګړو تر ټولو ستر سړی پیژندل کېدی او یوازینی څوک چې د هغه سیال و هغه د جنوا اوسېدونکی اندریا دوریا و، ځکه چې هغه هم یو سمندري ځواک درلودی. په 1568 میلادي کې د دوبي په نیمایي کې اندریا چې تل د خپل سخت دشمن بربروسا د ماتولو په فکر بوخت و، د اروپا د امیرانو او پاچاهانو پر وړاندې خپله لویه طرحه وړاندې کړله. هغه دا چې د اکتیوم په خلیج کې چې عثمانیان پرې په وچه او سمندر واک لري د تنګي د لارې نفوذ وکړي. بربروسا د هغه تنګي بل اړخ ته حاکم و او اروپا یې د ایټالیا او سیسیلیا ترمنځ له هر ډول لارې محرومه کړې وه. اندوریا وویل دلته حضراتو، دلته په اکتیوم خلیج کې زه به دا یقیني کړم چې د بربروسا او د هغه ځواک پای ته ورسیږي. یو پاچا ترې وپوښتل خو موږ مخکې لا هم تا ته ملاتړ درکړی و، خو بریا دې یوازې د هغه د ورور سره په وروستۍ نښته کې ترلاسه کړله. اوس څه شی دا باور درکوي چې دا ځل به بربروسا مات کړي، په ځانګړي ډول کله چې هغه اوس د عثمانیانو سره یو لوی اتحاد لري او ډېر ځواکمن سوی دی؟ اندوریا ځواب ورکړ ځکه چې پخوا موږ داسې ځواک نه درلودی لکه اوس چې مې برابر کړی دی. ما یوازې د وینزیا له ښار څخه تر اوسه د 80 زیاتې کښتۍ راغونډې کړي دي، او که ستاسو د لوري هم مرسته ترلاسه کړم نو زه به د هغه د ځواکونو په پرتله 3 چنده زیات ځواک ولرم چې دا به موږ ته حتمي بریا راولي. بیا بل سړي وپوښتل آیا ته باوري یې چې د وینزیا خلک به دا شمېر کښتۍ درکړي؟ اندوریا وویل هو، دا کښتۍ اوس زما تر لاس لاندې دي او که له دې غونډې څخه د ملاتړو پوره هوکړه ترلاسه کړم نو زه به د راتلونکي مني له پیله بربروسا باندې حمله وکړم. د تالار فضا د همهمو څخه ډکه سوه تر څو چې شارل په لوړ غږ خبرې پرې کړې. ویل زه به لومړی څوک یم چې تا ته پوره مرسته درکړم ای قومندانه، پاڅېږئ، زه دلته د ټولو پر وړاندې اعلان کوم چې زه تا ته 50 کښتۍ درکوم او هر څه چې ته ورته اړتیا ولرې د خوراکي توکو، وسلو، تجهیزاتو او سرتیرو سره سره. حضراتو موږ باید یو موټی سو تر څو د دې غله او د هغه د ملاتړو پر وړاندې ودرېږو. که عثمانیانو دا پرېکړه کړې چې د مجرمانو ملاتړ وکړي نو باید د خپلو دریځونو پایلې هم ومني. او بیا په تالار کې چوپتیا خپره سوه. اندوریا په خپلو هڅو کې بریالی سو چې هغه څه راټول کړي چې د بربروسا پر ضد د خپلې جګړې لپاره یې غوښتل. د وینزیا څخه 98 جنګي کښتیانې ورسره له ټوله اروپا څخه 140 کښتۍ او یوازې د هسپانیې 50 کښتۍ د هغه تر امر لاندې وې. د کال 1568 د مني په موسم کې دا لوی د بیړیو لښکر د اکتیوم خلیج ته وخوځېدی څو د بربروسا سره چې 15 کښتۍ یې رهبري کولې مقابله وکړي. د قومندې پر کښتۍ یعنې توره ګیڼه باندې بربروسا د کښتۍ په مخکنۍ برخه کې ناست و او د لیرې څخه د بیریفیزا ښار او هغه تنګوالی چې ایوني سمندر ته لار ورکوي هغه ته یې کتله. تر شا یې یوناني ځمکې وې. هغه چوپ و او ژور فکر کې ښکیل و تر څو چې تورغود خبرې وکړې. ویل آیا ته واقعا فکر کوې چې دلته به زموږ مخه ونیسي؟ بربروسا ورته وکتل او بیا خپلو فکرونو ته ولاړی. تورغود ویل دا هغه څه دي چې خبرونه یې راوړي دي او زه فکر کوم چې رښتیا دي. بربروسا ویل او ته څنګه ډاډمن یې؟ تورغود ویل هغه غواړي چې تاریخ بیا په خپل نوم تکرار کړي. بربروسا ویل کوم تاریخ؟ تورغود ویل دلته په دې ځای کې څو پیړۍ وړاندې یوه جګړه وسوه د مصر د ملکې کلیوپاترا او رومیانو ترمنځ. مصریان په جګړه کې مات شول. اوس هغه هیله لري چې تاریخ بیا په خپل نوم تکرار کړي. بربروسا ویل پوه سوم او د سمندر لور ته یې وکتله. بیا یې ویل په هر حال ما اورېدلي دي چې د هغو کښتیو شمېر دا ځل زموږ د کښتیو څخه زیات دی. هغه نه غواړي چې هیڅ شی دې تصادفي پرېښودل سي. تورغود ویل داسې ښکاري چې اندوریا له تا څخه ډېر ناراضه دی. آیا موږ هغه په تېرو 3 جګړو کې نه دی مات کړی؟ بربروسا ویل په هر صورت وخت تېرېږي او ته لا زموږ سره د خپلې تګلارې د تشریح لپاره نه یې راغلی، که نه کوم امر ته انتظار کوې؟ تورغود ویل صبر وکړه یاره، صبر، لا وختي دی. کېدای شي زموږ دښمن خپله پرېکړه بدله کړي او خپله تګلاره واړوي. زه نه غواړم مخکې له وخته خبرې وکړم. بربروسا ویل په ضمن کې د صالح او عیدین څه حال دی؟
ترغود ویل هغوی هغه څه چې ما ورته ویلي وه ترسره کړي دي. د یوناني ساحلونو او تنګوالي په اوږدو کې یې زموږ لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي دي او که څه ناڅه حرکت وسي ته به په هماغه وخت خبر سې. بربروسا وویل ښه او بیا یې نندارې ته دوام ورکړ. هلته بیا اندوریا د ستر سمندري لښکر مشري د مقابلې ځای ته یعنې د اکتیوم تنګوالي ته د کښتیو جریان روان ساتلی و. د هغه کښتۍ داسې جوړښت غوره کړی و لکه 2 وزرونه چې سمندر څري. د مخکنۍ کښتۍ په سر کې اندوریا د خپلو یو شمېر معاونینو سره ولاړ و او د یو میز شاوخوا د جګړې پلانونه بیا کتله. یو افسر ورته ویل زه فکر نه کوم چې که موږ تنګي ته دننه سو ښه وضعیت به ولرو ځکه چې هغه هلته په یوه تنګه سیمه کې پناه اخیستې ده او دا سیمه یې له خپلو کښتیو څخه ډکه کړې ده. نو زموږ لپاره د خوځښت هیڅ ځای هم نه دی پرېښی او مه هېروه چې هغه د دې ځای دواړې خواوې کنټرولوي او شاته یې هغه یوناني سیمې دي چې ترکان پرې واکمن دي. یعنې هغه یو قوي تدارکاتي مرکز شاته لري. اندوریا د بل افسر الفونس څخه وپوښتله ته څه نظر لرې الفونسه؟ هغه وویل زه هم همدا نظر لرم بلکې وایم چې موږ د بری فضا په څنډو کې پاته سو او د هغه ځای دې ورسره جګړه وکړو تر څو چې هغه خلاص سیمې ته راوباسو بیا به پر هغه ناڅاپي برید وکړو. اندوریا ویل دا نو د اکتیافیوس تګلاره ده. لومړی به کلابندي وکړو بیا به د ضربې ځواک په زور سره له منځه یوسو او دا به د پای ټکی وي. معاون ویل دا یوه بده طرحه نه ده په ځانګړي ډول دا چې باد هم داسې ښکاري چې زموږ د خوځښت لپاره مناسب دی. د سپټمبر په 24مه نیټه د جګړې لومړۍ نښتې پیل شوې. اندریا خپلې کښتۍ د تنګي چاپېره ځای پر ځای کړې او د مرستندویو کښتیو د لارې یې خپل سمندریان او توپونه د بربروسا په لور راوستل. بربروسا خپلې کښتۍ د تنګي دننه ساتلې وې او یوازې یې د هماغه ځای د توپونو ځواب ورکاوه. دواړې خواوې په ډېر احتیاط سره یو بل ته کتله. بربروسا چې د خپلو مرستیالانو سره روان وضعیت څاري ناڅاپه د یوه سمندري سړي غږ یې واورېدی. ویل د راسته طرف څخه یوه کښتۍ زیانمنه سوله. صالح ویل مستقیمه ضربه وه اور ورغلی دی. ایدین ویل د دشمن څخه باید لیرې سو. صالح ویل نه ټول دې په خپلو ځایونو کې پاته سي. بربروسا ورته ویل ایدینه هغه ویل امر کوه. بربروسا ویل توپچي دي هغه کښتۍ هدف وګرځوي چې د اندریا د لښکر شمال لور ته ولاړه ده. دړې وړې دې کړي. دا غدار فکر کوي چې زه ساده یم او غواړي چې په دې چل ول ما راوباسي. اوس به ووینو چې څوک زورور دی. د بربروسا مخکنۍ کښتۍ امر عملي کړ او خپلو هدفونو ته یې ګولۍ وتوغولې. داسې ښکارېده لکه د اندوریا په کښتیو کې چې تر ټولو لویه کښتۍ هدف وي. مرمۍ مستقیمې لګېدلې او ډېر ژر اور پکښې بل سو چې دا کار د اندوریا قهر راوپاروه. هغه سمدلاسه خپلو مرستیالانو ته وویل لعنت دې وي هوښیار دی. خو مهمه نه ده. یو مرستیال یې وپوښتل غبرګون وښیو؟ هغه وویل نه همداسې پاته سئ تر هغو چې تیاره سي. یوه نظریه مې ذهن ته راغله چې فکر کوم دا موږک به د خپل سوري څخه راوباسو. کله چې د 24مې شپه راغله اندوریا پرېکړه وکړه چې یو نوی د چل ول عملیات پیل کړي. خو بربروسا دا فریب درک کړ که څه هم د هغه ملګرو ته شک او اندېښنه پیدا شوه ځکه چې هغوی د اندوریا د خوځښت لور ته کتله. علي ویل هغه د یونان لور ته روان دي. ترغود ورپسې ویل غواړي موږ د خپل مورچل راوباسي. دا خو ښکاره چل دی. بربروسا ویل راځئ چې لوبه ورسره وکړو. علي ترې وپوښتل ته څه مطلب لرې قومندانه؟ ترغود هم ورسره موافق سو خو ویره یې څرګنده کړه. ویل ونه وایه چې موږ به په هغوی پسې روان سو. خیرالدین بربروسا ویل همداسې به وسي. دا زموږ چانس دی چې ورباندې برید وکړو. علي وویل خو موږ به یې فشار سو او هغوی هم موږ ته چمتو دي. بربروسا چې لا یې هم حالت څاري ویل د هغوی کښتۍ درنې دي. باد زموږ په ګټه دی او تیاره مطلقه ده. ته څه وایې؟ ترغود یوه شېبه چوپ سو فکر یې وکړ. بیا یې ویل ته وایه چې له هغوی څخه به مخکې سو بیا یې محاصره کړو مخکې له دې چې پوه سي نو بیا به یې وځپو. بربروسا ویل هو همداسې کوو. زموږ کښتیانې به د دوی سره په پټه کې تېرې سي او بیا به یې را محاصره کړو. سرتیري د خپل قومندان د پلان سره ډېر خوښ سوله او پرېکړه یې وکړه چې د اندوریا کښتیو پسې ولاړ سي. سمندر ته ووځي. هلته بربروسا د خپلو کښتیو چټک خوځښت او د باد مرسته وکاروله او پټ سو. تیاره دومره زیاته وه چې هر ډول رڼا یې پټه کړې وه.
او بربروسا امر وکړ چې هیڅ څراغ دې نه بلیږي تر څو دښمن ونه پوهیږي چې کښتۍ چیرې دي. نو هماغه و چې بعد دوی د ځان سره تیز بوتلله. په همدې وخت کې بربروسا یو شمېر کښتۍ د فریب په توګه پرې شوې چې څراغونه یې بل وه او داسې ښکارېده چې د اندوریا په لور درومي. اندوریا دا فریب ژر ومنی او د هغو کښتیو څراغونه یې تعقیب کړله. هغه خندله، خوشحاله و او ویل یې ما خو درته ویلي وه چې دا غویی به د ښکاره هدف پر وړاندې خپل ځان نسي تم کولی. یو افسر ورته ویل موږ هغه کافي لرې رایستلی دي، نو راځه چې برید ورباندې وکړو. اندوریا ویل نه زه نه غواړم چې کومه کښتۍ وتښتي یا خلاصه سي، راځه چې د خپل مورچل څخه یې لا لرې کړو. او لښکر یې حرکت ته دوام ورکړ تر هغې چې یوې مناسبې فاصلې ته ورسېدی. هلته ناڅاپه اور پرې راوختی، د مخ څخه، د شا څخه او د دواړو اړخونو څخه. اندوریا خپلو سترګو باندې باور نسو کولی چې مرمیو کښتۍ د ټولو سرتیرو سره د منځه وړي. چیغې یې کړې لکه لیونی، ویل لعنت دې وي پر شیطان، دا څه روان دي؟ د خدای په نوم موږ خو د هر لوري څخه تر برید لاندې یو. معاون ویل قومندانه. اندوریا ویل ای احمقه، ته فکر کوې زه ړوند یم؟ دا څوک دی چې پر موږ برید کوي؟ د خدای لعنت دې وي پرې. یو بل افسر ویل دا بربروسا دی قومندانه. اندوریا ویل څه ته لیونی سوی یې؟ هغه خو زموږ شاته دی. افسر ویل نه، هغه هر لوري ته دی، موږ تقریبا محاصره یو. اندوریا ویل لعنت دی وي، د اور ځواب ورکړي ای سپیو. خو سرتیري یې ونه توانېدل چې د ګولیو د راغورځېدو ځای معلوم کړي، ځکه چې هیڅ شی نه ښکارېدی. ځینو بې هدفه ډزې کولې او خپلې کښتۍ یې ویشتلې. ګډوډي خپره سوه او اندوریا د خپل لښکر له کنټروله ووتی او زه لا پسې خراب سوه. کله چې سخت توپان راوختی، د اندوریا حالت یې نور هم خراب کړ، سره له دې چې جګړه تر سبا پورې روانه وه. په سبا چې سپېدې وچاودلې، د اندوریا بیړۍ یوازې سوځېدلې تختې پاتې وې. ځینو یې لا هم اور اخیستی و او نورې ژور سمندر ته ډوبېدلې. اندوریا د څو پاته کسانو سره وتښتېدی، پښیمانه، مات او ناکام. هغه بربروسا ته میدان پرېښودی چې مدیترانه سمندر د اسلام طرف ته واړوي. د اندلس په جنوبي برخه البشارات کې د ملیر په غرنیو سلسلو کې د یوې غونډۍ پر سر یو زوړ سړی ناست و چې عمر یې د زوال خواته تللی و. په لاس کې یې یوه چاړه نیولې وه او پر یوه ستره ډبره ناست و. داسې ښکارېده لکه شپون چې وي، ځکه د غونډۍ لاندې د وزو او پسونو یوه لویه رمه ګرځېدله. د دې بوډا سترګې بیا د غرونو هغې غاړې ته ورپورته کېدې چیرې چې د پردیش په نوم د یوه وړوکي سیند پر غاړه د راهبانو خانقاوې جوړې سوي وې. کله چې هلته کتل، بیا به یې خپه شاوخوا وکتله، ښایي د چا په ډېره بېقراره توګه انتظار باسي. نو څه وخت همداسې غرق و، خواشینی ناست و. کله به چې د خفګان اظهار کاوه، نو په ډېره غوسه به یې خپله چړه په مځکه باندې ووهله. بیا ناڅاپه ودرېدی، څه شېبه یې د پردیش سیند ته له پاسه خواشیني وکتله او بیا یې د زړه له کومې په ډېر درد او کړاو سره یوه ژړا ډوله نغمه وویله. د هغې نغمې مطلب دا و: ای زما خدایه، دا امتحانونه به تر کومه وي؟ داسې بندګان یو لکه بې خدایه خلک. زموږ د زړونو کور ته د سلامتیا څراغونه مړه سوي دي. هره ورځ زموږ امیدونه ماتیږي، ګډوډېږي، موږ د بخت د اوبو بې برخې سوي یو. ای خدایه، ستا په نړۍ کې د چا څخه عدل وغواړو؟ دلته نه امن سته، نه انصاف. دلته هر سړی د دنیا د غلازتونو سره خړوب دی. داسې ښکاري لکه دا ځمکه چې بې ضمیره وي، خلک بې وجې مري لکه زهر خوړلي. ای خدایه، داسې نه وي چې دا کائنات نور د زغملو نه وي. موږ خو یوازې مسافر یو، د ازارونو له لارې تېرېږو، داسې چې نسل مو د تباهۍ خواته روان سوی وي. کله چې د شپون دا دردمن غږ ختم سو، نو د هغه د حواسو غرقوالي ختم سو، ځکه چې د هغه د شا څخه دوې ځوانې نجونې پر آسونو سپرې راتاو سولې. یو تورپوستی حبشي چې ښایي د دوی غلام و، د هغوی څارنه یې کوله او دی هم پر آس سپور و. د کوهستان د لړۍ پر سر راورسېدله. دواړو نجونو خپل آسونه ودرول، د آسونو څخه کښته سولې او ده ته یې وکتله. تور رنګی حبشي هم د خپل آس څخه کښته سو او د دریو واړو آسونو واګې ونیولې او هلته ودرېدې. دواړې نجونې ډېرې زیاتې ښایستې او پر جمال برابرې وې. دواړه په صحرا او بڼه کې یو له بل سره ډېرې ورته وې، خو کشره نجلۍ په ښایست کې زیاته وه. کشره نجلۍ د شپانه خواته ولاړل او په ډېر درناوي یې وویل: اکا،
زه ګورم چې تاسو د عادت خلاف د پردیش د سیند پر غاړه د راهبانو خانقاو ته په ډېرې بېقرارۍ سره کتل کوئ. ما ستاسې دا حالت هغه وخت درک کړ چې موږ پورته روان وو. آیا کومه خاصه خبره ده؟ آیا د دغو نصراني راهبانو په خدایي خانقاو کې څه خوځښت راغلی دی؟ کوم انقلاب را روان دی؟ که نه نو تاسې هلته څه ښه امید لرئ او د خیر تمه لرئ؟ د دې نجلۍ د دغې پوښتنې په ځواب کې شپون لږ شانتې غلی سو. خپل سر یې وخوځاوه لکه چې څه پټول یې غوښتل. بیا د خبرو رخ واړوي او ویې ویل: زما لورې، زما دا د غم او افسوس ډول د راهبانو د خانقاو خواته کتل بې علته نه دي. زما لورې، زما د تجسس طبیعت ډېر ځله ما د خپل قوم تېرو وختونو ته کشوي او زه هڅه کوم هغه عوامل پیدا کړم چې زموږ د تباهۍ او بربادۍ لامل شو، او کومه چې د اندلس دننه د مسلمانانو 800 کلنه واکمنۍ یې پای ته ورسوله. هغه نجلۍ چې نوم یې معاذ و د شپون د دې خبرو پر وخت خپه او خواشینې سوله. د هغې مشرې خور نابل هم ورته حال درلودی او د دوی خوا کې چې یو زوړ عمر لرونکی حبشي و او دروي واړو آسونو واګې یې نیولې وې د دوی څخه زیات خفه سو. بیا معاذ نومې نجلۍ له بوډا څخه وپوښتله: ستاسو په فکر زموږ دا دومره مضبوطه او باثباته سلطنت څنګه پای ته ورسېدی؟ په جواب کې بوډا لږ وخت چوپ خپلې شونډې چیچلې، سترګو ته یې اوښکې راغلې. بیا یې په ډېر دردناک انداز کې وویل: معاذ، د دې خاورې تاریخ که څه هم د ټولې نړۍ لپاره د اهمیت او دلچسپۍ وړ دی، خو د عبرت او درس لپاره به دا د مسلمانانو لپاره بې حده مهم سي. دا د خپلو د دوکې او فریب د غم کیسه ده. زموږ راتلونکي مسلمان نسلونه به پرې پوه سي چې هغه مسلمانان چې د فتوحاتو په حیث اندلس ته داخل سوي وه، هغه وخت یې عقیده د توحید په احساس ولاړه وه. د دوی شعار وحدت او یووالی و. همدا عقیده او شعار یې د بنیاد په توګه ونیوی او په هغه یو بشپړ تمدن، معاشرت، اقتصاد او سیاست جوړ کړ. خو افسوس، د خدای د احکامو څخه یې سرغړونه وکړه. د الله جل جلاله د رسۍ کلک نیولو اصل یې هیر کړ. خپلمنځي جګړو او ناندریو ته یې مخه کړه. نتیجه دا سوه چې یو ورځ مسلمان ملت د اندلس څخه خپله مشرۍ او زعامت دواړه د لاسه ورکړل او مسلمانان له دې خاورې څخه په ژړا ژړا وتلو ته مجبور سوله. تر دې خبرې وروسته بوډا ودرېدی. بیا له مخکې څخه یې ډېر د درد څخه په ډک انداز کې وویل: د الله جل جلاله ټاکلي اصول د ټولو لپاره یو شان دي او د هغه په سنت کې هیڅ بدلون نه راځي. هغه خلک چې نن د الله جل جلاله مطیع او فرمانبرداره وه، که سبا هم دوی د هغه د احکامو څخه مخ ګرځول وکړل، نو هیڅکله به د ذلت او رسوایي څخه بچ نه سي، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي: ای مؤمنانو، کله تاسو څخه څوک له دینه واوړي، نو الله جل جلاله به داسې خلک راولي چې هغه یې خوښوي. بوډا په درد سره لږ وخت سر کښته کړ، سترګې یې نمجنې سوي وې. بیا یې دواړو نجونو ته وکتل او په ډېر افسوسناک انداز کې وویل: کاش یو تاریخ بن زیاد راپاڅېدلی وای او په دې خاورو کې یې د انساني دردونو څخه ډکو او ګډو وډو خپه سایو کې د توپانونو په شان راڅرګند سوی وای او د خپل مقام څخه لوېدلی قوم یې بیا لوړ کړی وای. کاش یو عبدالرحمن الداخل د تکبیر سره دې خاورې ته راغلی وای او د منظر په تلاش کې بې قراره د غربت د ماښام خپه شپو کې د نفرت ډک ژوند ته د ستورو د رڼا څخه ډک د ژوند کهکشان ورکړی وای. کاش یو یوسف بن تشفین اندلس ته راغلی وای، د مسلمان ملت لپاره د امن، مینې، رحمت او برکتونو د ښارونو دروازې یې پرانیستلې وای. کاش یو عبدالمؤمن د مراکش څخه د نوي مکفورې استازی جوړ شوی وای او د اندلس مسلمان یې د نفرت، بارود، لمبو د وخت د تورو قتلګاو څخه خلاص کړی وای. خو افسوس، داسې ښکاري چې زموږ د سترګو په کعبو کې د امید څراغونه مړه سوي دي. هیهاته، هغه قوم چې پیړیو پیړیو په دې خاوره کې بریالی حکومت وکړ، اوس داسې ښکاري چې د هغوی پاته نسل به د تقدیر په برخه کې لکه قطرې قطرې ویلې کېږي او لکه ذرې ذرې سوځېږي. تر دې خبرو وروسته شپون ودرېدی. داسې ښکارېده چې ظاهرا یې ځان سنبال کړی و، خو په باطن کې یې ژړا وه، خپه و. توپانونه یې سترګو ته راورسېدل، خو ځان یې وساتئ. یو څه سکوت وروسته هغه بیا د دردناکه غږ سره وویل: آخر تر کله به موږ د البشرات ماشومان، مسلمانان د ازادۍ سوځېدونکې لوخړه، د غلامۍ لمبې او د بارودو ډک ژوند ته دوام ورکوو؟ تر کله به د ظلم ویرونکي خونړي سیوري، د روح دردناک کړاوونه زموږ پر تقدیر حاکم وي؟
د شپون سترګو ته اوښکې راغلې، لږ څه یې شونډې وچیچلې، سترګې یې ورپولې، بیا یې په ورو او د درد څخه ډک غږ کې وویل: افسوس، تر کله به موږ د البشرات اوسېدونکي د لاوارثۍ درد، د سکون غوښتونکي ژړا او د خپل هست و بود پر ضد جنګ ته دوام ورکوو. کاش په دې خاوره کې د ژوند او قوت کومه نارویونکې راپورته سوی وای او د فصلونو خړو جذبو، ژړو پاړو کیسې او د شپې د خفګان ډکو څپو کې د مسلمان ملت د هستۍ کتاب پاڼه پاڼه د رڼا کرښې خورې کړي وای. تر دې وروسته شپون چوپ سو، د هغه پر څهره اوږد او پراخه خفګان خور و. په سترګو کې ناامیدي داسې ښکارېده لکه د یو مسافر څخه د مزل پر درشل ټوله توښه خلاص سوې وي. د هغه دا حالت لیدو سره معاذ، د هغې مشرې خور نابل او د دوی حبشي غلام بسیط ټول خفه او خواشیني سول. بیا دوی درو واړو ولیدل چې شپون د راهبانو د خانقاو خواته کتل کوي. ناڅاپه یې ځان راویښ کړ، ځکه د هغو خانقاو څخه دوه راهبان راوتلي وه، یو ځوان او بل لا د کم عمر هلک و. دواړه یو شان راهبانه جامې اغوستې وې. داسې ښکارېده چې معاذ د شپون دا حالت درک کړی وي، ځکه هغې خپلې مشرې خور ته اشاره وکړه او خپل آس ته دیکه ورکړله. د هغې مشرې خور نابل او بسیط دواړو هم خپل آسونو ته دیکې ورکړلې. ډېر لږ لاره وه چې معاذ د خپل آس څخه کښته سوله او د یوې ډبرې تر شا کښېنستله. د هغې دا حالت لیدلو سره د هغې خور نابل هم حیرانه سوله او د پوښتونکي نظر سره یې هغې ته وکتله. معاذ لومړی خپلې شونډې ته ګوته یوړه او ورته اشاره وکړه چې چوپ سه. بیا دویمه اشاره وکړه چې راځه دلته د ډبرې تر شا کښېنه. نو نابل د خپل آس څخه کښته سوله او د معاذ تر څنګ کښېنستله. بسیط هم له آس څخه کښته سو او د دریو واړو آسونه یې په یو خوا کې ودروله. د کوهستان د لړۍ لاندې د قرویش سیند په غاړه کې چې د راهبانو خانقاه وه، د هغو څخه چې دوه راهبان راوتلي وه، هغوی په ډېر سرعت د کوهستان لوري ته روان وه. یو پتن قوي او توانمن و او بل کم عمره خو قوي بدن لرونکی و. دواړه راهبان د کوهستان د لړۍ سر ته د شپانه خواته راغلل. په وار وار یې ورسره خوشحالۍ مصافحه وکړله. بیا هغه راهب چې د عمر له پلوه مشر و د شپانه څخه وپوښتل: آیا د دواړو قبیلو سردارانو ته زموږ د راتګ څخه خبر ورکړل سوی دی؟ په دې سره شپون په ډېر عقیدت سره په وار وار دواړو راهبانو ته وکتل. بیا یې وویل: د قحطان قبیلو د سردار نوم کعب بن عامر دی او د عدنان قبیلو د سردار نوم سعد بن سلامه دی. دواړو ته ستاسو د راتګ څخه خبر ورکړل سوی دی او دا مهال به دواړه سرداران ستاسو د راتګ په انتظار وي. د قحطاني سردار کعب بن عامر د قلا په حویلۍ کې ناست وي. تاسو لږ انتظار وکړئ، زه به له خپل زوی قیصر سره یو ځای له تاسو سره ولاړ سم. د دې ویلو سره شپون ولرېدی، ځکه چې یو ځوان په منډه د کوهستان لور ته روان و. کله چې پورته راغی نو ښه ډېر ستړی و. شپون ورته اشاره وکړه او ویې ویل: دا زما زوی قیصر دی، راځئ اوس زه در سره ځمه. قیصر رانږدې سو، د ټولو سره یې سلام وکړ. دواړو راهبانو د خوشحالۍ سره ورسره ولیدله. بیا د شپون سره یو ځای روان سوله. د لارې په منځ کې یو ځای چې ودرېدل، مشر راهب د شپون څخه وپوښتل: دا چې د کوهستان د لړۍ مقابل لور ته کوم کلی ښکاري، دا په دواړو سردارانو کې د چا دی؟ شپون لږ څه سوچ وکړ. بیا یې ویل: مقابل طرف ته چې کلی ښکاري دا د قحطان قبیلو دی. د قحطانیق مشهور کلی قریتیه، یورا، جبل عاصم، بستی او زوستر دی. د دې څخه علاوه دوی نور کوچني کلی هم لري. او که د عدناني قبیلو خبره وي نو د دوی مشهور کلی قصیر، حسن، کینانه، بني عبدوس او خندق عاش دي. داسې ښکارېده چې د شپون دا معلومات دواړو راهبانو ته تسلي ورکړه. بیا خاموش د هغه سره یو ځای د کوهستان د تدریجي کښته سړک څخه لاندې سوله او د مقابل طرف څخه هغې بستې ته روان سوله چې ښکاره مخامخ وه. ډبرې ته څیرمه په یو غار کې ناسته معاذ د خپل ځای څخه ودرېدله او مشره خور نابل یې هم ودرېدله. بیا ورو ورو په یو ډول عجیب انداز کې معاذ د نابل خواته ولاړه او په ډېر راز سره یې ورته ویل: زما خورې، ما ته حالات ډېر اندېښمن ښکاري. دا دوه راهبان چې د خپلو خانقاو څخه راوتلي وه او د شپون کاکا خواته راغلل او وروسته د هغو د راوتلو سره د ده سره زموږ د کلي خواته روان سوه، نو زه فکر کوم چې دا د هیڅ چا لپاره ښه نه ده. دا راهبان خامخا پر چا د درواغو تور لګوي، بیا یې نیسي او د راهبانو د احتساب محکمې ته یې سپاري. هلته ورته سختې دردناکې سزاوې ورکوي. دا د دوی اوسنی کار دی او د دې کار په کولو کې ټول راهبان خوشحاله وي. زما خورې، راځه چې پر خپلو آسونو سپرې سو. هغه ځای ته به ولاړ سو چې هره ورځ به مو هلته آسونه ځغلوله.
بیا له هغه ځایه به راوګرځېږو او کلي ته به ورسو وبه ګورو چې د دې راهبانو د راتګ سره په کلي کې څه بدلون راغلی دی یا دا چې کوم بدمرغه دی چې پر هغه نوی تور لګوي. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، پالرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قربانی او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلی مسیر تلل غواړي ظلمو.